السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یو نوي ویډیو کې حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې اپلیکیشن دروښیم که چیرې موږ انګلیش هم زده نه وي خو بیا هم له موږ له یو چا سره په مسنجر کې، په واتساپ کې او په ټیلیګرام کې په انګلیش کې غږېدلی شو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز د یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسې راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. تاسې به په پلی سټور کې ولیکئ ګوګل ټرانسلیټ. همدا اپلیکیشن به تاسو ته راشي او دا اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی تیار، زه به دا اوپن کړم. کله چې ملګرو دا تاسې اوپن کړل نو پورته تاسو ته ښکاري دوه ژبې، پښتو او انګلیش. نو په دې ځای کې به تاسې دواړه په دې ځای کې به تاسې یو ځل انګلیش انتخاب کړئ او په دې ځای کې به تاسې پښتو انتخاب کړئ. نو په دې ځای کې به تاسې دواړه انګلیش او پښتو ژبې انتخاب کړئ. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې خپل مسنجر ته به راشئ او په مسنجر کې موږ ته دې پروفایل یو میسج راکړی دی. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه میسج موږ ته په انګلیش کې را شوی دی. نو په انګلیش باندې خو موږ نه پوهیږو، نو دا به اوس موږ څنګه پښتو ته ترجمه کوو. نو تاسې به په همدې میسج باندې به تاسې اوږد کلیک ونیسئ او دلته تاسو ته د کاپي اپشن ښکاري. په همدې کاپي اپشن به تاسې کلیک وکړئ او دا میسج به تاسې را کاپي کړئ او تاسې به راشئ هماغه اپلیکیشن ته او تاسې به دلته هغه میسج پیسټ کړئ. تاسې به په همدې ځای باندې اوږد کلیک ونیسئ. نو تاسې به دغه پیسټ راشي او دغه به تاسې پیسټ کړئ. کله چې دا تاسو پیسټ کړ نو په همدې لیکنه باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو موږ ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دا موږ ته په اتومات ډول باندې ترجمه شو. سلام، څنګه یاست، چیرته یاست؟ نو اوس به تاسې داسې کار وکړئ چې دا میسج به تاسې وران کړئ او تاسې به دلته خپل ځواب ولیکئ. نو ملګرو زه به دلته خپل ځواب ورته ولیکم. دا دی، زه به اوس ځواب ورته ولیکم. زه ښه یم، زه په کور کې یم. نو دا دی، ګوره موږ اوس پښتو کې میسج ولیکل، پښتو کې مو خپل ځواب ولیکل. نو له هغې څخه وروسته به ملګرو تاسې په شین خط باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو اوس خو موږ ته دواړه په پښتو باندې شو. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو ته دغه شین خان ښکاري، په همدې به تاسې کلیک وکړئ. نو اوس به دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته دغه میسج په انګلیش باندې واوښته. یعنې چې موږ پښتو کې خط ولیکل او هغه موږ ته په انګلیش کې واوښته. نو اوس به دغه میسج موږ را کاپي کړو. نو ښکته تاسو ته د کاپي اپشن ښکاري، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دا میسج به له موږ سره کاپي شي. تاسو به راشئ خپل مسنجر ته او په دې ځای کې به ملګرو تاسې په ټایپ میسج باندې به اوږد کلیک ونیسئ او دلته به دا تاسې پیسټ کړئ. کله چې مو دا پیسټ کړو نو دا به هغوی ته ولګئ. نو تاسو ملګرو په خپله باندې په ثبوت سره ولیدل چې موږ ته په انګلیش کې میسج راغلی و، هغه موږ پښتو ته ترجمه کړ او بیا موږ په پښتو کې خپل جواب ولیکل او هغه موږ په انګلیش باندې واړول او دته موږ انګلیش ولیږل. نو په دې طریقې سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ که چیرې ستاسو انګلیش زده هم نه وي نو بیا هم تاسې په مسنجر، ټیلیګرام او واتساپ باندې له یو چا سره په انګلیش کې غږېدلی شئ. نو د داسې جالبو ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.